ودسولم اور مې د مزرو غوندې وکړ، څه ښه دي تمثیل د ناخبرو غوندې وکړ. او پرېږدې خوم په نیمه لار کې زوی وم د پردی، پرېږدې خوم په نیمه لار کې زوی وم د پردی، چل دې د ایران د کاچکبرو غوندې وکړ. او ته مې سلامت پورې کړې ها خواله اوبو، ته مې سلامت پورې کړې ها خواله اوبو، زه پاتې شوم خوی مې د ډبرو غوندې وکړ. او مرګه چې دوکه رانه کړې هیله یې وروستی، مرګه چې دوکه رانه کړې هیله یې وروستی، پام پر تا باور مې د ملګرو غوندې وکړ. او ګټه څه اقباله چې سایکل مې هم شو ورک، ګټه څه اقباله چې سایکل مې هم شو ورک، ژوند مې د شریخ د سوداګرو غوندې وکړ، ژوند مې د شریخ د سوداګرو غوندې وکړ. د ژمن تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو، د ادبزار خپرونې ډیرو درنو قدرمنو مینوالو فرهنګپالو شاعرانو ټولو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. د ژمن تلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د ادبزار خپرونې ډیرو درنو قدرمنو مینوالو، دا هم د ادبزار خپرونه بیا در پیل شوه. د تیر اونۍ په څېر راسره دی په خپرونه کې ډېر ښه شاعر د خوست د مندوزۍ سیمې یو ډېر تکړه شاعر راسره میلمه دی. په خپرونه کې راسره دی شهید الله اقبال صاحب. اقبال صاحب ستړي مه شئ او د ادبزار په خپرونه کې درته هرکلی وایو. خوشحاله اوسئ شپون صاحب، ډېره زیاته مننه قربان. خوشحاله یم چې تاسو سره خپرونه کې یم د ژمن تلویزیون د ادبزار خپرونې له لارې خپل درنو ولس ته اورېدونکو ته لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او مینه وړاندې کوم. قربان سلامت اوسئ اقبال صاحب، ډېره مننه چې سره د دومره مصرفیاتو د ادبزار خپرونه کې ګډون وکړ. هرکلی درته وایو. اقبال صاحب وړاندې چې د شعر واورو، ما د مخکې شعر وویل، کله دې مخکې چې موږ له تا شعرونه واورو، نظم دې واورو، په لومړۍ کې پوښتنه کوم اقبال صاحب، کوم څه و چې ته یې د شعر لیکلو ته اړ کړی، کوم څه و چې ته دې ته اړ شوې چې ته د شعر ولیکې؟ مننه شپون صاحب، ستا د پوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې شعر لیکل خو یوه طبیعي ورکړه ده چې الله تعالی خپل انسان ته، خپل بنده ته، ځینو بندګانو ته ورکوي چې هغه شعر ولیکي. بعضې شعر لیکي، بعضو ته برخه ورکړي د قرآن کریم حافظ شي، بعضو ته برخه ورکړي عالم شي. نو دا به فکر کوم د الله تعالی ورکړی وي چې شعر سړی ولیکي، یوه برخه ده. خو بیا هم ډېر تاثیرات زموږ او ستاسو په ګران هېواد کې تېرې ناخوالې وي چې خدای دې بیا نه تکراروي، مشکلات او ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، نور داسې کورنۍ مشکلات وي. خو اکثره چې ما شعر لیکلی د حالاتو مجبور کړی یم زه شعر ولیکم. څومره وخت کېږي؟ د ښوونځي په دوره کې مې هم شعر لیکه، خو له هغې وروسته کله چې پوهنتون ته لاړم، بیا پوهنتون کې مې بیا هم یو بریک ورته واخیسته، ځکه چې هلته درسونه نه کېده چې سړی شعر هم ولیکي او مثلا نور فعالیتونه وکړي، درس هم ووایي. پوهنتون نه چې فارغ یم، 1409 کال نه وروسته چې زه پوهنتون نه فارغ یم، نو په اصطلاح شعر ته مې مټ ورکړی. یعنې پوهنتون د شروع کړ تا ته په شعر د شعر په لیکلو کې یو خنډ رامنځته شو، یعنې د شعر وقفه پوهنتون درنه واخیسته؟ بلکل، هغه داسې و چې زما د ښوونځي کې مې شعر ځکه لیکل کېده چې پراخه مطالعه به کېده، دومره زیات پوه سړی باندې نه وي. پوهنتون ته بیا زما د خوښې وړ پوهنځی نه و، زما د خوښې وړ پوهنځي چې هغه اول سر کې اولنی انتخاب مې چې هغه پښتو ادبیات و، چې بیا هغې نه وروسته ژورنالیزم و. بیا هم چې د خدای تعالی خوښه نه وه، زه دواړو خلاف پوهنځي ته کامیاب شوم، اقتصاد پوهنځي ته بریالی شوم. نو بیا مې شیخ زاید کې اقتصاد پوهنځی شروع کړ چې په 1409 کال کې مې مریتوب سره پای ته ورسوه. هغې وروسته نو اقتصاد او ادب نه سره ښایي، نه سره خوري نه، نو یو څه بریک لګېدلی و. بس هغې نه وروسته چې کله فارغ شوم پوهنتون نه، اوس بیا هم شعر خو نشم لیکلی، خو د زړه بړاس وباسم. اقبال صاحب، په کورنۍ کې له تا نه علاوه بل څوک یو فرهنګي یا شاعر تېر شوی دی؟ زما تره، زما کوچنی تره مې ده چې په ترونو کې مې کوچنی تره ده، هغې هم شعر لیکه، خو هغه د پاکستان کې د مهاجرت په وخت کې د شعر لیکل او هم د حالاتو شاعر و. بیا چې کله په خپل وطن ته راغلو، نو
مصرفیتونه زیات شول، کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې، بیا به کار و بار و که نه خیلخانې ته به څه پیدا کول، شعر ترې پاتې شو. له هغې وروسته زما مشر ورور هم یاد دی په خیر اوس په سعودي عربستان کې مسافر دی، هغه هم شعر لیکه، اوس هم داسې یو نیم ولیکي، خو زیات شعر لیکلو وخت ترې مزدورۍ اخیستی ده، که هلته غریبان مزدوري کوي، پردي مزدوران دي، نو وخت نشته چې شعر ولیکي. اقبال صاحب تا ویل چې زما مشر تر هم شعر لیکلی دی او زما تر هم شعر لیکلی دی او زما مشر هم شعر لیکلی دی، په دې دواړو کې د کوم یو ته ډېر خپل شعر ویلی دی، کوم یو ډېر تشویق کړی دی؟ تره مې اول راته ویل چې درسونه وایه، شعر مه لیکه د ښوونځي په دوره کې، بیا مې ورته وویل چې تا ولې لیکل، که نه خبره مې ورسره کوله، چې ما حالات نو لیکل، حالات مجبور کړی یم، ما ورته ویم زه هم حالات مجبور کړی یم، تاسې لیکل زه مې لیکم، بد کار نه دی شعر لیکل. ویل نه ولیکه. بیا ورځ ملګري مې راغونډ کړل، ستاسو په شان ملګري وو، د اختر څومره درېیمه ورځ وه، حجرې ته تقریبا 20-25 نفره ملګري مې راغونډ کړل منځیو کې، قدرت الله درمان صاحب وو، ثناء الله یار وو، خدای بخلی سرغنه همدرد وو، زموږ د منځیو نور ټول داسې فرهنګپاله کسان وو، نو راټول مې کړل، په دې منځ کې مې زما تره مو کېنوه، مشاعره مې برابره کړه، نو په اولنی شعر مې په تره باندې وویلې، بس ته کتابچه راواخیسته، نو ښه پرېمانه مې پرې وویل. بس هماغه ورځ وه چې هغه ستونزه حل شوه، هغې باندې بر شوم. بیا مې ورور مشر ورور مې مخالفت کوو چې ته باید درسونه ووایې، شعر مه لیکه. ورته ومې چې شعر زه شعر ته زیات وخت نه ورکوم، درس ته وخت ورکوم. هغې مې بیا وویل چې ښه نو داسې شاعر ولیکه چې هغه د ټولنې په درد وخوري، مثلا تا ته په درد وخوري، نه داسې شعر لکه بعضې خلک چې لیکي یوازې مثلا ښه مثال مې لکه تېرې بچ مهالنۍ سندرغاړو به ویل که نه شعرونه، هغه دا رقم شعر مه لیکه. نو ما ورته چې انشاءالله زه هڅه کوم چې مطالعه زیاته وکړم، اول خو ښه شعر نشم لیکلی، که بیا هم هڅه به کوم چې ښه شعر ولیکم. هغه ستونزه را سره نه لري، اوس هم فیسبوک کې را سره اړ دی ورور مې، یو نیم غزل چې پوسټ کوم کله کله دی م ورته ولیکي که نه. او اقبال صاحب کله پوه شو چې ته یو شاعر یې، مشر ورور دی او تره دی، کله پوه شو چې ته یو شعر لیکې؟ وبخئ، داسې وه چې زه ښوونځي دوره کې به شعر چې ما لیکه، ښوونځي کې به مشاعره وه یا به د سټیټ چارې په مخ بیونه وه، موږ به د پنجشنبې په ورځ یو ساعت موږ استاد و، ریاضي استاد یاد بخیر وي، د ژوندی لري پتنګ ابدار، هغه هم شاعر وو، خان محمد اظهار صاحب وو، اوس د اظهار په نوم خصوصي لیسه چې لري، نو دوی ادب پاله وو، موږ ته یو ساعت د مشاعرې لپاره ځانګړی کړی وو، زه وم نور ټولګیوال مې وو، نو پنجشنبې په ورځ به موږ مشاعره لرله. دې نه ورو ورو بس دغه ترونه ورور مې خبر شول چې سړی په دې شعر خبر ښه لږ څه لاس لري، یا به کوم ملګري کلي کې چا ورته وویل چې دا شعر لیکي، او سیمه ییزې رسنۍ سره زما اړیکه وه، هغې سره به پخوا خو به د راډیوګانو ښه بازار کې بالکل ټلیفوني خپرونې به هغې کې به دغه ادبي خپرونه کې به ما برخه اخیسته، بالکل. بس نو راډیو به یې نه خیر هم خبر شول، دې لارې خبر شول. دې دومره ته تشویق چې رقم تحقیق کړی چې راډیوګانې تعقیب کړي او د راډیوګان له لارې ستا غږ اورېدلی چې اقبال هم شاعر دی؟ بالکل. یو وخت کې زما یو غزل و، نازیه اقبال یو ملګری مې ورکړی و، زه خبر هم نه وم، نازیه اقبال ویلی و، سندرغاړې نازیه اقبال، هغې موسیقۍ سره ویلی و، بیا خدای شته ما نه و اورېدلی، هلته خو مې سعودي کې انټرنېټ هر وخت وي، بیا ورور مې اورېدلی و چې کله زما نوم پکې اورېدلی و، نو ما پسې میسیج وکړه چې ښه په نازیه اقبال دې مې راته سندرې وویلې، ما ورته ویل چې زه نه یم خبر چې هر څه کړي، خبر هم نه یم، بل ملګری مې ورکړی دی، نو هغې لارې مې خبر شو چې ښه ته اوس شعر مشر لیکي، دې لارې مې خبر شو. څه رقم پوښتنه ده کړې وه؟ صحیح وي. ښه، هغه داسې ځنه سندرغاړو، سیمه ییزو سندرغاړو به زما غزل ویل، نازیه اقبال ویل، سلیم مروت ویلي و څه غزل، او جاوید جانان په نوم د کورمې جنسي یو سندرغاړو هغې ویلي و 2 غزل، مجید کورمیوال ویلي و، نو دې سره اوس سره خبره رسوا شوه. مننه اقبال صاحب، په دې برخه کې یو غزل درنه وروسته مخکې ځو. غزل خو دغه برقي کتابچې اوس عام شوي. غزل داسې دی چې سختېږي ورځ تر بلې ګزران هېڅ څه نه پکې وایي، سختېږي ورځ تر بلې ګزران هېڅ څه نه پکې وایي، لامل دی په خپله جانان
هیڅ نه پکې وایي. واه واه. مننه. نختر ځوانان مو د قاچاق د بلا ښکار دي. نختر ځوانان مو د قاچاق د بلا ښکار دي. نختر ځوانان مو د قاچاق د بلا ښکار دي. عجبه د وخت وګداران هیڅ نه پکې وایي. دا بیت بیا وایي اقبال صاحب. مننه. نختر ځوانان مو د قاچاق د بلا ښکار دي. عجبه د وخت وګداران هیڅ نه پکې وایي. او پښتنه ترېنه وشي ښوونځي مو ولې بند دي. پښتنه ترېنه وشي ښوونځي مو ولې بند دي. او سر ټیټ کې بیچاره ملایان هیڅ نه پکې وایي. ډېر ښه بیت دی بیا. پښتنه ترېنه وشي ښوونځي مو ولې بند دي. سر ټیټ کې بیچاره ملایان هیڅ نه پکې وایي. د ټولنې تصویر په دې کې اخیستل شوی. او جارګۍ د پښتنو پیغلو له ننګ غیرت مې جار کړي. جارګۍ د پښتنو پیغلو له ننګ غیرت مې جار کړي. که هر چاته ورکړي پلار جان هیڅ نه پکې وایي. ډېر درد دی دا بیت کې والا. مننه. جارګۍ د پښتنو پیغلو له ننګ غیرت مې جار کړي. که هر چاته ورکړي پلار جان هیڅ نه پکې وایي. او چې ته په خپله خوښه درومې زه په مخ دې ښاشه. چې ته په خپله مخه درومې. چې ته په خپله خوښه درومې زه په مخ دې ښاشه. او اخبار درته دعا کړي قربان هیڅ نه پکې وایي. واه اقبال صاحب ډېر ښه غزل و. اقبال صاحب یو بل پوښتنه در راځم چې مهرباني اوس به په شعر وغږېږو. د شعر برخه ته به راشو. اقبال صاحب د شعر د ښه والي لپاره کوم څه لازم دي چې یو شاعر به یې ترسره کړي؟ زما په اند خو چې ما څومره شاعران اورېدلي دي یا خپله تجربه لرم د ښه شعر لیکلو لپاره د ښو شاعرانو مطالعه لازمه ده. سړی باید ښه شعر مطالعه کړي او د هغوی سره ناسته پاسته ولري. د هغوی سره راشه درشه ولري. په دې کې ښه شعر لیکل کېږي. ځکه سړی مجبورېږي کله که ته غواړې چې یو مثلا ښاغلي پیر محمد کاروان صاحب سره ته ملګرتیا ولري. بالکل. یا د سره فیسبوک کې ملګری دی یا مثلا ته ورسره جګېږي ټیټېږي نو تا مجبوروي چې خپله ښه شعر ولیکي. ځکه سبا ته ته که ښه شعر ونه لیکي ته ته ویلی نه شي هغه شعر. بالکل. او که چېرته مثلا ته غواړې چې هغوی سره پاتې شي د هغوی د کاروان ملګری ځان وبولې باید ته به یو شعر باندې فوکس وکړې ښه شعر ولیکې تر څو دوی ته تشویق په هغه شعر باندې. اقبال صاحب بیا هم ځینې خلک شته د ډېرو ښو شاعرانو سره ګرځي خو دوی بیا هم ښه شعر نشي لیکلی. دا څه ستونزه ده؟ زما په اند د هغوی هغه چا سره چې ناسته ولاړه دی هغوی د نظر نه د هغوی د هنر نه د هغوی د علم نه دوی سالمه استفاده نه ده کړې. اقبال صاحب یو بل پوښتنه څم چې ډېری ادبپوهان یا د ادب استادان په دې نظر دي چې د شعر لپاره مطالعه لازمه ده که نه چې د شعر د ښه والي لپاره مطالعه ډېره لازمه ده که خپلې ذاتي تجربې ډېرې مهمې دي د شعر لپاره کوم څه ډېر دي؟ زما په اند چې مطالعه ډېره اړینه ده. ځکه چې که یو څوک مطالعه ونه لري داسې به شوي وي چې یو شاعر به یو شعر لیکلی یو بیت به یې لیکلی وي هغه به تا په خپل غزل کې راخیستی وي ویلی به م دې وي په فیسبوک کې به م خپور کړی وي نو بیا به تم په شرمون شرمېدلی وي. هغه د شاعر د شعر بېعزتي به م دې کړې وي. لکه موږ او تاسو په پښتو کې یو ښه رسېدلی بیت لرو چې هغه شعر د صاحب شاه صابر صاحب دی چې ډېر خلک په دې وایي چې خوند کوي سایله پښتنه یاران سل ځله خفه شي خو بېلېږي نه. اصلا دا شعر د صاحب شاه صابر صاحب دی چې خوند کوي صابره پښتنه یاران سل ځله خفه شي خو بېلېږي نه. بالکل. نو هغه شعر داسې خلکو چې دوی مطالعه نه لري په رحمت شاه سایل باندې ورته پالي. هغه شعر د رحمت شاه سایل نه دی د صاحب شاه صابر دی. نو که دغه چا چې دغه شعر په سایل باندې اړوه چېرته مطالعه کړې وای بیا به دی به پوه و چې دا شعر د صاحب شاه صابر دی د صابر په ځای به سایل پکې نه تکرارولی. څوک لولی؟ ښه شاعر چې هر څوک ښه شعر لیکي لولم یې توپیر راته نه کوي خو ډېر چې لولمه کاروان صاحب هغه باید ولوستل شي. په اوسني وخت کې کوم څوک دي چې ته ډېر لولې ډېر یې اورې؟ ډېر حافظ امیم جلالزی اورم او سید شینواری د خوښې شاعران به ورته وایي. خو شاعران او رښتیا زموږ ملګری چې یاد دې په خیر اوس مسافر دي خفه به شي قدرت الله درمان صاحب همداشان. خو شعر د شعر ځانګړی انداز د د شعر د ویلو انداز د د شعر هغه لغات د شعر هغه شعر کې مینه مې د کبیر ریحان صاحب ډېره خوښه ده. بالکل. اقبال صاحب فرهنګي ناستې مو شته کوم فرهنګي بهیرونو سره تړاو لري که نه لري؟ نه
ډېرو فرهنګي بهیرونو سره تړاو نه لرم. کله کله کینم ملګرو سره کینم، ناستو کې م ګډون کوم، مشاعرو کې م ګډون کوم، خو ډېر نه، ځکه چې یو خو مصروفیتونه زیات دي او بل تا ته خپله پته ده چې اوس حالات داسې نه دي سړی دی مثلا هر ځای ته ځان ورسوي. بالکل مصروفیت زیات دی. د مصروفیت له وجې نشم کولی چې اکثره د بې ناستو کې یا مشاعرو کې ګډون وکړم. اقبال صاحب یوازې په غزل برخه کې د کار کړی دی که په نورو صنعتونو کې دې هم لیکل کړي دي؟ ولې نه، پوهنتون دوره کې مې ټپیزو کې مې کار کړی و چې هغه مکمله یو کتابچه لرمه، یعنې یو کتاب تیار و چاپ کولو ته. بیا درمان صاحب راته وویل چې دې شي څخه تېر شه، شعر غزل ته مخه کړه. ټپیزو کې مې کار کړی دی او نظم کې مې لږ لږ کار کړی، خو ډېری وخت غزل لیکم. کوم چاپ اثار لرئ یا نه لرئ؟ نه لرم. طبیعي نه لرئ چې چاپ دي کې؟ هوډ مې نه وخت ډېر کېږي چې تا شعر لیکلی دی، نو حتما یو شاعر چې دومره یو لیکلې ذخیره ولري نو حتما یو په زړه کې ارمان لري چې ګواکې دی یو کتاب چاپ کړي یا د بل ځای کې داسې خپل دا لیکلي څه وساتي. ارمان لرم چې ما یو کتاب چاپ وای، خو ځکه نه ده چاپ شوی چې زه په خپل شعر کې دومره زور نه وینم چې زه د کتاب چاپ کړم او هغه خلک دي په هغې باندې بیا وخت ضایع کړي ودې لولي. زه خپل شعر د خلکو د لوستلو وړ نه کولم. قربان مننه. اقبال صاحب په دې برخه کې یو بل غزل هم درنه اورو، وروسته به مخکې ځو. غزل خو داسې دی شپون صاحب چې وتلي دي څو شپې د جدایۍ ګوتې ګڼم، وتلي دي څو شپې د جدایۍ ګوتې ګڼم، له ځان سره غږېږم جینۍ ګوتې ګڼم. واه دا بیت بیا. وتلي دي څو شپې د جدایۍ ګوتې ګڼم، له ځان سره غږېږم جینۍ ګوتې ګڼم. چرابه شي که نه، چرابه شي که وکړم ځان وژنه ورپسې، چرابه شي که وکړم ځان وژنه ورپسې، ولاړ یم د لوړ قمر په ژۍ ګوتې ګڼم. اخ څه په بې وفا خلکو مې وخوړه زړګی، افسوس کوم په خپلې بې عقلۍ ګوتې ګڼم. مننه د پلار شرط چې یو نوک په یو لک خرڅوم، د پلار شرط چې یو نوک په یو لک خرڅوم، څه وکړم کوژدې ته د پلانۍ ګوتې ګڼم. دا باید بیا واه ډېر مننه. د پلار شرط چې یو نوک په یو لک خرڅوم، څه وکړم کوژدې ته د پلانۍ ګوتې ګڼم. او لالی مې د ولور د پاره تللی په کچاک، لالی مې د ولور لپاره تللی په کچاک، لالی مې د ولور د پاره تللی په کچاک، رسیږي به که کونډه به شم وی ګوتې به ګڼم. ډېر ښه بیت دی. او حساب رانه غلط دی پکې ګډ وډ یم په رب، حساب رانه غلط دی پکې ګډ وډ یم په رب، زه دومره خلکو پرېښوم په نیستۍ ګوتې ګڼم. ډېر ښه بیت دی. دا بیت بیا. مننه. حساب رانه غلط دی پکې ګډ وډ یم په رب، زه دومره خلکو پرېښوم په نیستۍ ګوتې ګڼم. چندان شاعري نه کوې تش بړاس باسې د زړه، چندان شاعري نه کوې تش بړاس باسې د زړه، اقبال ستا په ټولې شاعرۍ ګوتې ګڼم. واه دا بیت بیا اقبال بیا. اقبال صاحب مننه. چندان شاعري نه کوې تش بړاس باسې د زړه، اقبال ستا په ټولې شاعرۍ ګوتې ګڼم. ډېر بهترین غزل و. مننه. اقبال صاحب د نظم په برخه کې مې څومره کار کړی دی؟ ډېر کم، یو څو تقریبا په دې 10 کلو کې مې یو 2-3 مې نظم لیکلي دي. هغه مې یو د محصلۍ په دوره کې لیکلی و، محصلینو ته مې لیکلی و، هغه اوس سره نشته چې ویلی مې وایي، محصلینو ته مې لیکلی و، نور مې داسې زیات کار نه دی کړی. اقبال صاحب بله پوښتنه درځم، اوسنیو شاعرانو ته په کوم معیار ګورئ، بالخصوص د سوشل میډیا شاعرانو ته چې څنګه ارزوي په دې برخه کې خپل ځان څنګه ویني چې زه څنګه روان یم یا دوی څنګه روان دي؟ دلته زه په چا خبره عمل لهجه باید وډزی شوی یم، یو له یوې خوا ورته خوښ یم تر څو د خلک په مخ روان دي، زموږ پښتو ژبې ته ډېر زیات کار روان دی وشو،
د ګوتو شمېر په کسانو ښه کار وکړو پښتو ژبې ته. پښتو ژبه شعر په خلکو باندې وپېژندو، ډیپلوماوي وکړي که نه، ښه شعر ویلی دی. او له یوې خوا ورته خفا یم ځکه چې هر څوک راجګېږي بس سوشل میډیا کې شاعر دی. یعنې د پښتو شعر البته په جامې ویستل دي زما په اند باندې. یو خو په لنډۍ باندې لوبې وهي، یو ښکلې ښایسته لنډۍ وي هغه سره ګډه وډه کړي، بل بیت وي په هغه باندې لوبې وهل دي که نه. په شعر باندې لوبې وهل ښه نه دي. یعنې اکثره زه وایم چې د سوشل میډیا په یا په عام کېدو سره د شعر ورتګ ښه شوی دی که پیکه شوی ده؟ برخه پیکه شوی ده؟ یاره پیکه شوی دی. ته خپل ځان څنګه وینې؟ زه ځان په دې باندې داسې وینم چې زه ځکه بې خونده شوی ده چې ما به مخکې یو داسې شعر لیکه چې مخکې ما وویل چې ما به کاروان صاحب ته ویلو، یا بل چې ته په شرمېدم به نه، زړور به وم. اوس د سوشل میډیا لپاره یوازې داسې شعر لیکم چې که زه ځان هم ښه یم، ټول خلک ښه وایي چې هر څه مې چې وویل صرف چې یو فالوورس پې اضافه شي او مینوال پیدا کړم، نور د شعر په ویلو کې نه چې زه څه وایم، زما خلک څه زده کوي، صرف ساتري دی. اقبال صاحب دلته خلک یو بل نظر لري، بل فکر د دوی دغه د میډیا لپاره یا بله دا یوه عقیده جوړه شوې ده چې ګواکې یو څوک ډېر لایکونه واخلي او ډېرې خلک داد ورکړي په فیسبوک باندې یو ښه شاعر دی، هغه په حقیقت کې یو ښه شاعر دی که هغه فیسبوکي خلک یو مینه در سره وي؟ نه، ښه شاعر په وا باندې نه. زه که زه ځان ته ښه شاعر نه وایم، شعر مثلا زه بیخي زه شاعر نه یم. که کله زما ته والته لاړ شي نو زما غزل تقریبا 50-60 لایک هم نه اخلي، داسې کمنټونه. زه به دې باندې نه خفه کېږم چې دي چې زما غزل لایک وانه اخیسته یا چا کمنټ راته ونه کړ. زه په هغه هلته خفه کېږم چې ما چندان شی نه لیکلی، خلک راته په دروغ ولیکي چې واه نه ته په دې پوهېږي چې زما شعر دا حقیقت کې داسې دی، خو دې پوه شوي نه دي یو کاذب تا لوستلی نه دی، یوازې پر تېر شوی، یوازې د ملګرتوب په خاطر دې ولیکلی درته لیکلی دي. نو الله دې خیر پکې واچوي. نو د میډیا رښتیا هم زما په نظر چې دغه د شعر هغه تله یوه اندازه سپکه کړې ده که نه، خو دې وکړي چې دغه د شعر تله په رښتیني ډول سره د میډیا سره یا د سوشل میډیا سره درنه شي، تر څو یو څوک څه ترې زده کړي، نه دا چې ته یوازې د خپل لایک او فالوورز لپاره شعر وایې. اقبال صاحب زه اکثره وخت د نور ملګري چې د ادبزار ته مېلمانه کوم اکثره وخت د دوی سره دغه د هر یوه نه پوښتنه دغه د شعر اړوند په سوشل میډیا باندې کومه، ځکه چې اوس وخت کې ګورم چې دغه سوشل میډیا هغه د شاعرانو هغه حقیقي شاعرانو برخه ډېره تب کړې ده، نیولې ده. نو بالکل تا نه هم په دې باره کې پوښتنه کړې ده، نور نه هم پوښتنه کړې ده. نو خدای دې رښتینې ډول سره دغه د ادب برخه یا خصوصا دغه د شعر برخه چې په سوشل میډیا کې ډېر تام جوړ کړی دی، ډېره چا رقم چې ازدحام جوړ کړی دی، رب دې په حقیقي ډول سره شعر ته خدمت پکې وکړي. اقبال صاحب په وروستۍ کې یو بل غزل هم درنه اورو. ډېره زیاته مننه. غزل داسې دی شپون صاحب، خالق که یو نه دی دوه هم نه دي، اکثر داسې دي. خالق یو هم نه دی، خالق یو نه دی دوه هم نه دي، اکثر داسې دي. ستا بندگان دومره مغرور او ستمګر داسې دي. بیر دا باید بیا. خالق یو نه دی دوه هم نه دي، اکثر داسې دي. ستا بندگان دومره مغرور او ستمګر داسې دي. او چې په روغبړ کې د پلاس کې ټینګومه ښکلیا، چې په روغبړ کې د پلاس کې ټینګومه ښکلیا، چې په روغبړ کې د پلاس کې ټینګومه ښکلیا، بد ګمان مه کوه سنت د پیغمبر داسې. واه ډېر ښه بیت اقبال صاحب بیا. مننه چې په روغبړ کې د پلاس کې ټینګومه ښکلیا او بد ګمان مه کوه سنت د پیغمبر داسې دي. او یو څو ملګري وو له زړونو ورته ډېر ګران وم، یو څو ملګري وو له زړونو ورته ډېر ګران وم، اوس یې بیخي تر نه هېر کړی یم ډلر داسې دی. دا بیت بیا اقبال صاحب. یو څو ملګري وو له ورونو ورته ډېر ګران وم، اوس یې بیخي تر نه هېر کړی یم ډلر داسې دی. او درس په خور نه لولي خو مړی خلاصوي ورباندې. درس په خور نه لولي خو مړی خلاصوي ورباندې. او جار پښتانه مې غیرتي او بهادر داسې دی. واه دا بیت بیا اقبال صاحب. مننه. درس پر خور نه لولي خو مړی خلاصوي ورباندې. جار پښتانه مې غیرتي او بهادر داسې دی. او نور ستا خوښه د پرېږدې مې نیمه لار کې که نه، نور ستا خوښه د پرېږدې مې نیمه لار کې که نه، چې زه او ته سره ښه نه یو خلک خبر داسې.
ډېر ښه اقبال صاحب. مننه. نور ستا خوښه د پرېږدې مې نیمه لار کې که نه چې زه او ته سره ښه نه یو خلک خبر داسې دي او څه مې په تا پسې وتلي شونډې رنګ مې تور دی. څه مې په تا پسې وتلي شونډې رنګ مې تور ستام شونډې لږ لږ وشي دي او څه قربان شم کانې د سپتمبر داسې دي. واه ډېر ښه بیت اقبال صاحب ډېر ښه. مننه. او وروستی بیت دی لکه چې اور در پسې بل وي سوځوي دې ډډې لکه چې اور در پسې بل وي سوځوي دې ډډې پرته له تا نه مو خوبونه پر بستر داسې دي. واه اقبال صاحب دا بیت بیا اورو. مننه. لکه چې اور در پسې بل وي سوځوي دې ډډې پرته له تا نه مو خوبونه پر بستر داسې دي. اقبال صاحب بهترین غزل و. ما خو خپله ډېر خوند ترې واخیست که نه. قربان. ډېره مننه اقبال صاحب چې وخت مو راکړ د ادب زر خپرونې ته راغلی د دومره مصرفیاتو باوجود مو موږ سره ګډون وکړ. هیله کوم تاسو مننه چې ما غوندې خوار سړی مو دې ځای ته دعوت کړی. ستاسو مننه ډېره زیاته مننه. ستاسو له مینې مننه قربان. زه هر وخت حاضر یم په هر وخت کې په نیمه شپه چې ستاسو خدمت کې ما هر وخت مو چې وغوښتل موږ ستاسو په خدمت کې یو. له تاسو بیا هم مننه ډېره زیاته مننه چې مینه م راکړه. زه مو دلته خپرونه کې کېنولم د یو شاعر په ځای باندې ما ته م ډېر زیات ویاړ راوباښه. قسم زه شاعر نه یم خو تاسو په دې شاعرانه خپرونه کې زه مېلمه کړم. سلامت اوسئ. هیله کوم قربان. د ادب زر خپرونې ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو دغه وه د دغه ونې خپرونه چې له یو ډېر ښه شاعر سره مو در وړاندې کړه. شهید الله اقبال سره مېلمه و. تر بلې خپرونې ما فرحت شپون ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې.